شندور کې د پولو کلنی فیسټیوال په پایلوبه کې د ګلګت بلتستان لوبډلې چترال ته د 15 په مقابل کې شپږ ګولونه ورکړل او د شندور پولو جام یې له 15 کلونو وروسته په خپل نوم کړ. دغه سنسنیزه لوبه د شنبې په ورځ د نړۍ په تر ټولو لوړ پولو میدان شندور کې وشوه. د چارواکو په وینا د لوبې نندارې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو او بهرنیو هیوادونو راغلي سیلانیان او د چترال او ګلګت بلتستان زرګونه اوسیدونکي ورغلي وو. د لوبې په لومړي نیمایي کې چترال 15 او ګلګت بلتستان 4 ګولونه کړي، خو په دویمه نیمایي کې د ګلګت بلتستان لوبډلې د غوري لوبې پر مټ بریا ترلاسه کړه. له دې ماتې سره چترال لوبډله له 15 کلونو وروسته په شندور کې له ناکامۍ سره مخ شوه. د فیسټیوال میلمه لیفټیننټ جنرال عمر احمد خان بخاري چې د توپ په غورځولو یې د پایلوبې پرانسته کړې وه. شندور پولو فیسټیوال د پاک فوز، خیبر پښتونخوا کلتور او ټوریزم اتارټي او د چترال سکاوټ ترڅنګ د ضلعي انتظامیې په ګډه همکارۍ سره ترسره شو. د بریا وروسته د ګلګت بلتستان لوبغاړو او مینوالو په پولو میدان کې د اتلولۍ جشن ولمانځو. شندور پولو فیسټیوال هر کال د چترال او ګلګت بلتستان ترمنځ ترسره کیږي او د هیواد له مشهورو ورزشي او سیاحتي میلو څخه ګڼل کیږي. سید آصف کاکا خیل، شال نیوز، شندور.